واده خوشحالی کنا بس گاڑو تختلی دی د مسلمان خورو لور په لارو کوڅو کې هغه چغې هغه د بې حیايي تصویر پیش کوي کنا که د واده مطلب د رب العالمین خفګان دی که د زمونږ د خوشحالۍ مطلب د محمد رسول الله د سنتو مخالفت دی نو په دې واده کې په دې خوشحالۍ کې به څه خیر او برکت وي زړه کې درد پیدا شي چې دلته په دې سټیج باندې کینو الله د خوشحالۍ په موقع باندې موږ په کومه موضوع باندې بیان وکړو الله موږ د دې معاشرې کم غفلت بیان کو الله نوجوان رانا غفلت طرف ته روان دی الله زنانه غفلت کې الله مشران غفلت کې الله د موجوده دور نوجوان د ګناہونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی اے نوجوانا اے مسلمانا اے پختونا سبا بل ورځ ملک الموت سره ملاقات دی کنه ته ولې نه پوهېږې نو هغه چې واده او خوشحالي پې راشي نو په ده باندې پیریان راشي په ځان نه پوهېږي تاسو ورته خیال کړی یا د پیسو ګېډه په لاس کې نیولی او په ډمانو یې شیندي لګیا دی که نه ما ته وایي مولانا صاحب د یوې شپې ډمانو له 8 लाख روپۍ ورکړې زما زړه کې درد پیدا شو ما وایي ستا په ګاونډ کې کونډه نشته دی ستا په ګاونډ کې کوم ضرورتمند بیمار نشته دی ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته دی په هغې مدرسه کې چېرته مسافر ضرورتمند طلبا نشته دی ورشه الته خرچ کا کم ځای کې چې الله خوشحاله کېږي محمد رسول الله خوشحاله کېږي خفه کېږم در باندې دا مال به ستا دپاره د هلاکت سبب او ذریعه که نه او دا غفلت به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي تاسو داسې ګردونوا کې نظر واچوئ دا څه شی رانه جوړ دي او د دې نه بعد به زموږ ماحول صحیح او د دې نه بعد به په کم ټیم کې موږ خپل الله خوشحاله کړو موږ ته خو یې موبایلونه په لاس کې راکړل دا د ټیک ټاکو بې حیایي دا د موبایلونو د سوشل میډیا بدنظري دا بې حیایي دا د فیسبوکو او دا د ګیمونو نحوست دا به زموږ زندګۍ بربادي کي زموږ د دین خلاف سازش شروع دی موږ ته پته نشته زموږ د ختم نبوت خلاف سازش شروع دی موږ ته پته نشته زموږ د ناموس صحابه خلاف سازش شروع دی موږ ته پته نشته زموږ د خور او لور د ننګ او ناموس د دفاع خلاف سازش شروع دی د هغې د صادر د لپټې او د برقې خلاف سازش شروع دی موږ ته پته نشته اے نوجوانا که نن په فلسطین ده که نن په غزه ده که نن په مسجد اقصا ده نو سبا پتا ده موږ ته وایي تاسو رونه د رونو غوندې ژوند تېروئ لږ سوچ وکړه دا رورولي ده دا رورولي به داسې زموږ خو په ډیران جګړه ده زموږ خو په پول او پټي جګړه ده زموږ خو د ماما سره د تره سره نه لګي موږ خو د غفلت په دلدل کې د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږو روان یو که نه زه کوشش کوم چې په مختصر وخت کې دا خپل دردونه تاسو سره شریک کم که نه د زندګۍ څه مقصد خو په کار دی که نه وښایه ما ته داسې یو بازار چې هلته ځواني خرڅېږي هلته ځواني خرڅېږي دومره قیمتي زندګي و ټوله د موبایل له ورکړې ده راشه سجدو کې حسن دی
राशा इबादत के हुस्न दे, राशा शपी पर तहज्जुद के हुस्न दे, राशा अल्लाह सर पर ताल्लुक जोड़वलो के हुस्न दे, राशद अबू बकर सिद्दीक पर सदाकत के हुस्न दे, राशद हजरत उमर पर अदालत के हुस्न दे, राशद हजरत उस्मान पर सखावत के हया के हुस्न दे, राशद हजरत अली पर शुजाअत के हुस्न दे, राशद हजरत बिलाल हबशी दे इश्क व जुनून पर इंतहा के हुस्न दे, मजहब के पतबो लगी ए मुसलमाना स्ता मकाम सरे स्ता मकसद जिंदगी मकसद सरे अब हसिबतम अन्नमा खलकनाकुम अबसा तअबस नहीं अयहसबुल इंसान अयुत्रक सदा तबे कारण नहीं कि रब्बे कायनात स्ताद पारा दुमरल वे कायनात खोर करे दे दुमर दुनिया पैदा करे दा चरिंद परिंद दरिंद हैवानात नबातात और जमादात पैदा करी दी जमात बख्याल हर स रब्बे कायनात स्ताद पारा पैदा करी खो रब्बुल आलमीन तो जांद पारा पैदा करे कना। ए हमारी बेवफाई पर वो इतनी वफा करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होता। कमंसर दशपीद तहज्जुद चढ़ा गाने वे वसम दाव या उमूर यानु नज़ियात मीना कई कना मुकमंगा मंसर द सजदो हुस्न वे मंसरा द जिहाद जज्बा वे मंगा द अहले तसव्वुफ मजलसुन के नास्तले उदा हुई पलास के लास के खौदे वे कि माता द जिंदगी मकसद उखाया माता कब्र बसंग गई उखाया माता जंकदन द मलकुल मौत मुलाकात बसंग गई उखाया माता रोज़े महशर पुलिस रात बसंग गई माँ तैयारे नवे करे माँ पोई का बदी खबर बांधे दावते तबलीग सतावे तदे मराकेजो मतलब सरे दा सिरोजा चिल्ला सलोर म्याश्ते तदे मतलब सरे मदरसा के उलमा फुकहा औलिया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन नास्ती मौलाना से तासुदलता सकावे राशा जमाती ज़वीता पगड़ी पसर का मौलाना से दता शऊर उखाया दता दिल उखाया दता इस्लाम उखाया दे दरातुन की दवर द खत्म नबुवत मुजाहिद बजोड़ेगी इंशाअल्लाह। ओटो सलाहुद्दीन अय्यूबी के परजंदो ए नौजवानानो तासु तवेम ज़खो बच्चो चो स्तड़े शुम कना तासु तवेमा तोलश पलिल मोबाइल बद नजरे लवर कड़ीदा और द बरबन बदनुनो द कतलो शौक कलन पैदा शो महरवागे उरज दिल तची बरबन बदन गोरे लज्जत हासिलेगी मजा हासिलेगी कना वो उरज दासिदा मजा न हासिलेगी खा अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम या उरज दासिदा पदी जब वो मुहर लगी या उरज दासिदा वो तुकल्लिमुना अयदिहिम और दा अल्लाह सुना बखबरी कई या उरज दासिदा वो तशहदु अर्जुलहुम बगवाई कई सवाल दर तकोमा दाद कुरान वे नादा दात रब्बे कायनात वे नादा और यौरस दासिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सरवर कायनात खतमुल मुरसलीन इमामुल अंबिया फरमाई यौरस दासिदा ए यौरस दासिदा ए यौरस दासिदा संगला दासिदा चिदी खल्को बजामीन नहीं गुस्ती बरबन बही काना टोल शपद मोबाइल पर बद नजर की तीरशवा कोई मौलाना से चारा बांधी सकड़ी दी और रिज़्क़ में तंग दे लाश में तंग दे रोजगार में टप वलाड़ दे माशी बहरान दे बची में योबल सर जंगूना के डेर परेशानी माहौल दे माँ तो मौलाना से खुदकशी तो जोड़ शवे यमखा मावरतवी कोर के द सहारे द मुंज एहतमाम शता
د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام شتا نشم برداشت کولی د قرآن عظیم الشان اغا گردونا چی پا قرآن عظیم الشان باندی پروت دی د موبایل شیشا د سکرین شیشا د دروازی شیشا پاکا پا نظر رازی پا قرآن باندی گردونا پروت دی اے مسلمان سچل در باندی شوے دے اور تو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اور تو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا آؤ بھڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا نن وقت نن را بیدار شئی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تمام ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا او یو سوال عاجزی دا او دا سوال کوم چی اومنی زما دا عاجزی کلم وعده دے کلم خوشحالی دا کلی کی جماعت کے دستار بندی دا کاغد سیروزی جماعت راغلے دے تبلیغ والا راغلے پس پوئی گی نا وہی اللہ خالق دے وہی اللہ مالک دے وہی اللہ رازق دے کہ مولانا صاحب لگیا دے درس و تدریس کے کنا ورشا ورسرکینا دا اللہ پزاد میں دے قسمی دوی سرا یو لمحہ ناستا دنیا و دا دنیا کی جس دی کنا دینا غرد و بہتر دا کنا وزرد علم جوڑ کا چی اسمان تا ورسے گئے حکمت سراشناشا چی لقمان تا ورسے گئے و علم منور دے منور شولے سمر بختوری چی وارث دا پیغمبر شولے اینن ضرورت دیکھا دا تقریر و بیان نہ دے وارا پلی خیال چی رغلے ہوئیو غمجن دا دردنو نا ڈک او من سر اخپل دردنو شریک کڑلخا دیتا تقریر موایا دیتا بیان موایا شکر و باسا دا چاو وعدہ دے اللہ دی دا دوی خوشحالی نصیب کی اللہ دی دا دوی پا جون کے پا عمر کے وقت جان مال کے برکت وچے چی دا دی غفلت پا ماحول کے دوی علماء را جمع کردی دی دی غفلت پا ماحول کے دی قرآن حافظان مشران دی کلی علاقے خپل یاران دوستان رشتہ داران را جمع کردی دی کنا او پا شرک باندے لگیا دی او قال اللہ او قال رسول بیانی گی اے سوال کو ما اللہ سنگ پا میری محبت سرا دلتا ناس دی دا اللہ خبر اوری میری سرا اوری اللہ سوال کو ما ہم دغ شانتے پا جنت کے ناست نصیب کا دا دعا مخوخ شوا کہ دا زرنا ناسی دا دعا با قبلی کی خواہ مورا بدی خیال باندے چی مولانا صاحب خوب فرقواریت بیانائی مولانا بدی فرقی پرچار کئی مولانا با چا پسی خبری کئی مولانا بدی چا مخالفت کئی نانا منتظرن مشران ہوئی چا سر منح کوئی چا سر محبت کوئی دا وفا معیار دے دا وفا معیار دے دا غلاس ونی سی اللہ سر ملاو کئی علم توحید زمانے میں پہلانے آئے بچھڑے انسان کو مولا سے ملانے آئے د مرگو د جوانی سپتن لگی ستا د کپن کپڑا بازار تراغلی دا چرت پیو تان کی بپرتائی او اچانک با اغا دکاندار پا دغا تان باندی قینچی کی دی سچلو شو اجی سے وفات شوے دے مولانا سے وفات شوے دے مڑ پرون منصر ناسو وظن انہو الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذن المساق فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا الا ما
मताउल गुरूर कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु मन अलैहा फान। दा दुनिया लहो लअब्दा दा खो असी तमाशी दी दा खो असी तमाशी दी हेस पता न लगी यो रज बदी मलकुल मौत सर मुलाकात शी मन कतली दी बेवर लदा जन बस पिना कपड़ा बांधी तड़ली कना जब तब मड़ी स्ता टिकटाकी व खलक गोरी स्ता बेहयाई व फहाशी व खलक गोरी उसके तब दिन नास्त बांधी और सोच के नो के देशी दा खबर स्ता समझ तराशी दा चिखियासी नदी दा आरिजी जज्बात नदी रब्बे कायनात चिकम हकीकत बयान करे दे हकीकत दे सब डांट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा हकीकत दे। पुलिस रात चुम्र खौफराक नुम दे यो सिरात अलत दे यो सिरात दलत दे कपदे सिरात बांधी सीधा लाड़ी नो अगर सिरात आसान दे रज़ई द कुरान रहनुमाई व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका खत्मन मक़दिया यवरज़ दासिदा पुलिस रात बवी यवरज़ दासिदा थम्मा नुनज्जिल लज़ीन नत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया सूक बप्पूरी वज़ी खा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून मुजरिमान जुदा नेकान जुदा यवरज़ दासिदा व वुज़िअल किताब और स्ता अमलनामा स्ता रजिस्टरी व रब्त मखामख के खुदल शिखा और यवरज़ दासिदा इन यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता द जुदाए यवरज़ और यवरज़ दासिदा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा और यवरज़ दासिदा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामत फ़र्दा यवरज़ दासिदा यौ बरा जमा के गई खपल रब तब मखामख के गई यवरज़ दासिदा एदा सागाने हमेशा न दे सम्मा युमीतुकुम मड़के गई बा और या मरगम हमेशा न दे सम्मा युहयिकुम राजवंदी के गई बा और या सम्मा इलैहि तुरजऊन और यवरज़ दासिदा ब्या बखबल रब त मखामख के गई कना दादा जिंदगी अगा हकीकत दे एदा अगा सबक दे च मंग न हेर शवे दे कना द प्रॉपर्टी दफ्तर की मसरूफ दे गेमों की मसरूफ दे मोबाइलों की मसरूफ दे सुख बांगियान लो भाई सुख चरगान लो भाई ओ बांगियान ओ चरगान हो सके अगी खुबियाम दुमरा नुकसान न कहो उस द सोशल मीडिया और द फेसबुक पर जरिए चिकम बर्बादी रवाना दखाना जड़के में दर्द पैदाशी चिदा आगा बेहयाए वजाहत ज़प अल्फाजों के नशम कवले दल्लगो गुंतु रुपो द खातिरा दल्लगो गुंते गिफ्टनो द खातिरा दियोसो रुपो द खातिरा दल्लगो गुंते शोहरत द खातिरा नंद मुसलमान खुरो लुर पा आगा पलेट पारम बांधे नास्तदा ए खोरे तची मशे कना तची मशे ए कबरना खलक सादरे तौकी अगद कोर मशरान वारिसान दे ताबूत नो द जनाजे द कटना गिर चापेरा वलाड़ी खा गिर चापेरा वलाड़ी च जमन पदे मुड़ी बांधे द चा नजर न लगी च खखी की कबर ना सादरे तौकी च द चापे नजर न लगी कदे त गुसल वरके प पर्दा के वरके च द चापे नजर न लगी प कफन के स्ता कपड़े सेवादी स्ताद हया ख्याल के खा ते चिमुंस के द सड़ी गुंती मुंस बनके द सड़ी गुंती वगुनु लबगुते नोड़े द सड़ी गुंती रुकू बनके सजदा बनके क़ैदा बनके ए तब सबा मरवा के मंडे लवा है स्ताद हया फिक्र दे वर सरा मन पच्चो चो बांधी स्टडीशु मन द बीबी फातिमे हया बयानो
د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپڑا باندې دویمه کپڑا تو کړی وا چا ورته ویل دا ولې وای چې زما د پرتوک په کپڑا باندې د غیر نارینه نظرونه لګي ناوی چې د کوره وزي په سر باندې ورله قرآن نیولی او ټول واده په خرافاتو کې ټول واده په ډولکو باجو کې بار نه ډولکی مار راوستی دی صاحبه او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي ستاسو به دې منځ کې دا ماشومان ناست دي دوی له تاسو څه سبق ورکوئ تاسو له بل عبدالقادر جیلانی پیدا کړی او که نه تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کړی او که نه ما چغې کړې ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه را پاسه د دې خپل قبر نه د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی اخو د ګانو بجانو نه دی وزګار اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه دی وزګار کنه وړوکی هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی مولانا صاحب په دې بیان وکړه ما وې زه به په څه باندې چغې واما وړوکی دی ډېر کم عمره دی لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي سوال درته کوم مه کوه ما ته وګورئ زما په صادر باندې اور بل دی زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کومه هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی او دا پلار ورته غږ نه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم څومره زاری ده څومره مینت دی څومره دردونه دي که نه تاسو درد پیژنئ درد څه ته وایي وی د دې اور نه خپل بچي وساتئ خپل اهل و عیال تی وساتئ داسې اور دی که نه جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا پدې کې هر هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده او هغه دې اپریشیټ کوي دله حوصله ورکوي دې چې تلاوت وکړي دله حوصله ورکا دې چې قرآن یاد کړي دله حوصله ورکا دې چې د ختم نبوت دفاع کوي دله حوصله ورکا دته انعام ورکا دې چې تکبیر اولا سره مونځ کوي دته انعام ورکا ولې تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولی دی غټ موبایل دی په لاس کې ورکړی دی سبا دغه مشر دغه مور موږ ته سوال جوابونه کوي وایي مولانا صاحب دې بچي ته مې نصیحت وکړه دې بچي ته مې نصیحت وکړه موږ سره په خوا کې ناستي د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي د بچي د لاسه غمجن دی که نه ما ته وګورئ لخته په شنه کې تاویږي ښه دا چې وچه شي که نه دا چې وچه شي او دا تاویه بیا ماتېږي که نه د ماشوم دی او ستا په لاس کې دی که نه د تربیت وکړه د ته جومات وښایه د ته قرآن وښایه د علماو په مجلس کې کښېنوه چې خبر شوې راولګېدو خپل پلار یې وویشتو وجه څه وه پلار ورته وی دا ټیک ټاک او بې حیایي مه کوه وایي ته ما د ټیک ټاکو نه منې کې ته ما د ګیمونو نه منې کې ته ما د خپلو عیاشو دوستانو نه منې کې یو ډزې دې پورته کو تربیت لازمي دی ورکوي بیا دوی له په لاس کې د قرآن ورکوي که نه موږ به کتل سینه پورې به سپاره نیولې وه مولانا صاحب مدرسې ته روان یم د تربیت جنازې وتې دي که نه ګاډي کې روان وم مخکې رانه یو ماشوم ناسو یو مشره ښځه ورسره ناسته وه داسې معلومېده چې مورې ده او تقریبا داسې د 9 کالو 8 کالو 10 کالو یو وړوکی هلک و
او موبایل ور سره و د خپلې مور په خوا کې ناسو کنه او هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم ویلی بنګ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ماشوم نه یو استاذ پوښتنه وکړه وایي زموږ د پیغمبر څه نوم دی ماشوم خاموشه و نو ما هغه مولانا صاحب ته وی تاسو خو وایئ چې دا ماشوم ډېر ذهین دی دله د پیغمبر نامه نه ورځي چې کله وقفه شو برک شو استاذ ورته غصه و وقفې نه بعد به تپوس کومه که ودې نه وې سزا به درکوم ماشوم چې کله واپس راغی نو زم ډېر زیات حیران وم تعجب کې وم ما ترې تپوس کوم بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی هغه ماشوم په ژړا شو را شروع شو کنه وایي زمونږ د پیغمبر نامه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو ما بچیه د وقفې نه مخکې دې ولې نه وې نو په ژړا شوې مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه د تربیت معیار دومره انتها ته رسېدلی و مور به تربیت کوو نو عبدالقادر جیلانی پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام بخاری پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام مالک احمد ابن حنبل پیدا شو او چې مور کله نه تربیت پرېښی دی سلطان صلاح الدین په یو جنگ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کو او چې کله د هغه نه سر وهو که نه دا سر یې ترې قلم کوو هغه کمانډر سلطان صلاح الدین ته وی ته خو به ما مړ کې خو زمان نه بعد به من داسې یو مشن چلو داسې یو مشن چلو که نه چې زمان نه بعد به من داسې مور نه پرېږدو من به هر هغې مور له داسې برین واش وکړو د هغې مور تربیت به داسې کوو که نه چې مور به بیا دومره جرت نه کوي چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کړي که نه بله ورځ د یهودو یو نوجوان په بینر باندې لیکلی دی یو پوسټر یې لیکلی دی او داسې یې نیولی دی ښه ما ته وګورئ په هغې باندې لیکلي و د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس و تاسو مسلمانان بل د علي شیر خدا سیف الله حیدر کرار کرم الله وجهو غوندې بهادر نشئ پیدا کولی څنګه به د دې غفلت په ماحول کې د مسجد اقصا پوښتنه کوې د وړې ماشوم عزت لوټ کې هلته یې وغورځئ چا نه به تپوس کې د دې ګناهونو په دلدل کې دغه خو ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره شوه دی به څه د سارې تکبیر اولا وپېژني الصلاة خیر من النوم وی مؤذن آواز کئی الصلاة خیر من النوم ورش جماعت دی ویران پروت دی ورش ستا مدرسی تا ضرورت دی سمر علماء محتممین حضرات دا مدرسے ناظم تعلیمات دارالاقامہ منگ سر رابطے کئی داستا پتہ دا سوئے وی مولانا صاحب رہائشی طلبہ ہم کورتا ولے گل د شپې 2 بجې ټلیفون وکړه زړه کې مې درد پیدا شو چې الله دې وخته پاتې شو الله نن زما دین دومره مفلوج دی الله نن زما عالم زما مولانا صاحب زما قاری صاحب نن د خلکو د زکات محتاجه دی نن د خلکو د سرسایه محتاجه دی نن د خلکو د څاروي د سرمنې محتاجه دی نن د زمیندار د عشر محتاجه دی نن د حاجي صاحب پروفیسر صاحب لیکچرر صاحب د زکات محتاجه دی دا زمونږ ستاسو د ایمان امتحان دی